السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو تازه او ډېر د خوشحالۍ خبر درکومه چې هغه افغانستان پریمیر لیګ چې کوم د کوم چې اول وار کال 2018 کې ترسره سوی او د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه نوی دغه اعلان سوی ده چې موږ به که خیر دوباره افغانستان پریمیر لیګ ترسره کړو. افغانستان پریمیر لیګ چې کوم کال 2018 کې ترسره سوی او هغه کې ډېر زیات کرپشن سوی او ډېر زیات قمار ورکې سوی و، ځکه هغه باندې آی سی سی بیا بندیز هم لګولی و او همدغسې سنیکسټر یوه کمپنۍ ده هغه ورباندې کیس هم کړی و چې دلته ټول غلا کیږي، کرپشن کیږي، دلته قمار لګول کیږي. نو ځکه که موږ وګورو افغانستان پریمیر لیګ کال 2019 کې هم ترسره نه څه، کال 2020 کې هم بیا ترسره نه څه، هغه کیس هم روان و. خو افغانستان کرکټ بورډ بیا دغسې خبر ورکوي چې موږ سیکس نه هغه کیس ګټلی ده او که خیر موږ به دوباره افغانستان پریمیر لیګ ترسره کړو. افغانستان پریمیر لیګ که خیر کال 2022 کې به ترسره کیږي او دغه به په دوبۍ کې ترسره کیږي. کال 2022 کې فروری میاشت یعنی دویمه میاشت کې به که خیر افغانستان پریمیر لیګ ترسره کیږي او دغسې جنوري میاشت کې پاکستان سوپر لیګ ترسره کیږي. نو که خیر افغانستان کرکټ بورډ نه چې کوم خبر راغلی ده وایي دغه به کال 2022 کې او فروری میاشت کې ترسره کیږي. نو که چېرته افغانستان پریمیر لیګ وسي نو دغه به افغانستان ته ډېر زیات ګټور ثابته سي، خاص کر د افغانستان ځوان لوبغاړو لپاره باید افغانستان پریمیر لیګ حتما هر کال کې وسي. نو ګوره چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه خبره کې څومره حقیقت ده دغه به وخت سره ثابته سي.